بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم رو دا پوښتنه کړې ده چې کله سړی په یو شي کې تلوار کوي نو دا ځینې خلک ورته وایي چې تلوار په کار کې مه کوه، دا د شیطان کار دی. نو آیا واقعي داسې څه خبره شته؟ احسن الفتاوا جلد نمبر 9 صفحه نمبر 38 هغه لیکلي دي چې دا خبره بالکل صحیح ده، ځکه په یو شي کې تلوار کول، جلدبازي کول دا یو ډیر بد شی دی. نو هر بد شی باید د شیطان طرف ته منسوبه کول سي. او په حدیث کې هم دا راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الانات من الله والعجله من الشیطان، رواه ترمذی مشکات، ترمذی شریف مشکات دواړو کې دا حدیث راغلی دی چې تلوار دا د شیطان سوي. ځینې داسې ځایونه شته چې په هغه کې تلوار کول پکار وي، هغه بیل دي، خو په هر کار په هر شي کې باید سړی ډیر جلدبازي نه وکړي، ډیره تلواري نه وکړي. ښه په سړه سینه، په ساړه دماغ، په مشوره سره یو کار په مخه بوځي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.